طالبانو سره په خپل ټول قوت او هره ممکنه انتخاب سره جګړه وکړو. د مارشال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان ملي اسلامي غورځنګ په پنجشیر، بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو کې طالبان په جنگي جنایتونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او د دې ډلې پر ضد یې د اقدام کولو خبرداری ورکړ. ګوند ویلي چې د توکمیز او کلتوري ظلمونو لپاره د ذوق، احساس او د حاکمیت توره ناوړه ګټه اخیستنې دوی دې ته اړ کړي چې جدي اقدام وکړي. دغه ګوند پرون پنجشنبه د مۍ په 12مه ناوخته په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی به په خپل ټول توان او له هرې ممکنې لارې له ترهګرۍ استبداد سره مبارزه وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې طالبانو په دې وروستیو ورځو کې د سمنګان او پنجشیر ولایتونو په بېلابېلو سیمو د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ او د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې اسلامي او بشر ضد تاوتریخوالی ترسره کړی چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په خبرپاڼه کې راغلي د مخالفینو او مقاومت د ځپلو په پلمه طالبانو یو شمېر مظلوم او بېګناه ملکي وګړي له طالبانو سره په جګړه کې له ملي جنګیالیو سره د همکارۍ په خاطر په ډزو وژلي دي. د شواهدو له مخې دا د جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. د افغانستان ملي اسلامي تحریک ویلي چې طالبانو په تېرو 9 میاشتو کې وښودله چې دوی د افغاني ټولنې د اوسني حکومت له کوم نورم سره سمون نه خوري او د دوی له لومړۍ نسخې سره توپیر نه لري. په خبرپاڼه کې راغلي له خلکو سره د وسلوالو په پرله پسې نښتې او د هغوی ځورول با قومي او سیمه ییز تاوتریخوالو ته لاره هواره کړي او په هیواد کې به راتلونکې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د افغانستان ملي اسلامي غورځنګ په ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو له نورو سازمانونو غوښتي چې د دغه جنایتونو د عاملینو د مخنیوي او څېړلو لپاره اقدام وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.